بسم الله الرحمن الرحیم. دا د 12مه سپارې اتم درس دی او د یوسف سورې چې 12مه سوره ده 13 نه تر 20 آیات کولی شئ چې وګورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان یأکله الذئب، چې وبخوري هغه، مفهوم دی چې وبخوري هغه لیوه. عشاء یبکون، بیګا چې جړل هغوی. سولت، ښایسته کړی. سیارتن، تلونکې ډله. واردهم، اوبه راوړونکی د هغوی. فادلى دلوه، مفهوم دی نو خوشې کړه هغه بوکه د هغه. بضاعه د مال په توګه. بثمن بخس په روپو ناکارو. من الزاهدین لبی رغبتانو، مفهوم دی لبی رغبتانو. امید دی دا درس مزه شوی نو لسان سره هم چنان شیر که اللهم ملشه.